بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 46مه برخه. ګرانو وطنوالو، په ګرمسیر کې د خپلې بریا وروسته لومړۍ جمعه نعیم بړیس د جمعې د لمانځه لپاره د ګرمسیر بازار ته لاړو. د اکتوبر په پیل کې طالبانو په یو وخت کې په 4 ولایتي مرکزونو بریدونه وکړل. طالبانو د ارزګان ولایت په ترینکوټ ښار، د کندوز ولایت په کندوز ښار، د فراه ولایت په فراه ښار او د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار باندې بریدونه وکړل. طالب جنګیالو د دې ښارونو ټولې ګاونډي سیمې ونیولې. نیکلسن په پیل کې د اوباما د ناراضه کولو په اړه د اندېښنو له امله د هوایي بریدونو اجازه ورکولو څخه ډډه کوله. په پای کې هغه نور هیڅ انتخاب نه درلود او د 250 هوایي بریدونو اجازه یې ورکړه. په ترینکوټ کې د طالبانو یوه لویه حمله له ټولو خواو څخه وشوه او د پولیسو او اردو 2/3 برخه ونیوله او ټولې لارې په خپل کنټرول کې راوستې. د کندهار ښار ته د لویې لارې 100 کیلومتره هم ونیوله. د کندهار امنیه قومندان عبدالرازق اړ شو چې د ترینکوټ د سقوط د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته او هوایي بریدونو سره لوی جوابي برید پیل کړي. په فراه کې د ترینکوټ ښار د طالبانو لاسته وغورځېد، په داسې حال کې چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې لا دمخه د فراه ولایت ډېرې ولسوالۍ کنټرولولې. په کندوز کې ملا سلام بیا د کندوز په ښار برید وکړو. د پولیسو او اردو یوه ښه برخه ماته شوه او پولیسو او اردو وتښتېدل. سلام د ښار په مرکز کې د ترافیکو حلقه د لنډ وخت لپاره ونیوله او د والي کور یې هم وسوځاوه. نیکلسن په سلګونو ځواکونه په شمول د افغان کمانډو او امریکایي ځانګړي ځواکونه واستول چې د هغې له امله د یوې اونۍ په اوږدو کې کمانډو ښار بیرته خوندي کړو. ملا عبدالرحیم منان په لښکرګاه له 3 خوا برید وکړو. په څو ځایونو کې د طالبانو ځانمرګو بریدګرو د پولیسو له نیول شوو یونیفورمونو او رینجر پیک اپ موټرو څخه کار واخیست تر څو ښار ته ننوځي، چې هغې پولیس او د اردو مدافعین ډېر زیات حیران کړل. پولیسو او اردو په سختۍ سره مقاومت ونه کړو او په یو کنډک کې 600 سرتیري تسلیم شول. د پولیسو مشر جنرال قطوس هوایي ډګر ته وتښتېد. والي حیات الله حیات او نور چارواکي هم په چټکۍ سره کندهار ته وتښتېدل. د فوج د اردو قومندان جنرال فقیر په خوندي ډول په کم باستون کې په خپل مرکزي دفتر کې و. په ښار کې تر ټولو لوړپوړی قومندان میر حمزه و چې د ملي امنیت د استخباراتو د مشر مرستیال و او له 1995 کال راهیسې په هلمند کې جګړه کوله. هغه له تښتېدو څخه ډډه وکړه ځکه چې هغه اندېښمن و چې په کندهار کې برازق هغه ته بزدل ووایي. میر حمزه د پولیسو، سیمویزو پولیسو، سرتیرو او د ملي امنیت د هغه ځواکونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې له ځانه دفاع کوله، چې په دغه وخت کې عمرجان هم ورسره یوځای شو. د هلمند سیند لویدیځ ته د پولیسو او سیمویزو پولیسو اړیکې پرې کړې شوې. منان په چاینجیر کې 100 سرتیري او پولیس محاصره کړل. په حقیقت کې پولیس او سرتیري اندېښمن وو چې لښکرګاه ته د بیرته ستنېدو لپاره د خوندي لارې غوښتنه به ممکن طالبان ومني او یا نه. خو کله چې سرتیري او پولیس له خپلو دفاعي ځایونو څخه ووتل، د طالبانو په هغوی ډزې وکړې چې حکومت ډېر زر دا ادعا وکړه چې دا یو قتل عام و. خو ملا عبدالرحیم منان د هغه څه په اړه خپله نسخه د طالبانو د خبرونو مجلې السمود سره په یو مرکه کې داسې افشا کړه: د پولیسو او سرتیرو د ماتې مسؤلیت د دولت مشرتابه پر غاړه درلوده. دوی د خپلو سرتیرو له ژوند سره لوبې کولې او دوی په داسې ځایونو کې پرېښودل چې له هغه ځایه د تېښتې لاره نه وه او دولت د هغوی د خلاصون لپاره هیڅ هڅه ونه کړه ځکه چې مشرتابه دوی ته د وتلو اجازه نه ورکوله. نو له دې له امله دوی د مجاهدینو لخوا محاصره شول. مجاهدینو څو ځله له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي، خپلې وسلې کېږدي او د اشغالګرو او د هغوی د ایجنټانو لپاره جګړه پرېږدي. خو دوی دا غوښتنه رد کړه تر هغه چې جګړه پیل شوه، چې په هغه جګړه کې طالبانو د دوی یو لوی شمېر ووژل
چې ځینې حتی تر مرګه پورې جګړه وکړه او نور د مهماتو له ختمېدو او د نامعلوم برخلیک سره مخ کېدو وروسته مجاهدینو ته تسلیم شول. د جنگ په دوران کې هر اړخ ته د مړو جسدونه خواره واره پراته وو. د دې نه پرته طالبان د هلمند پر سیند باندې د بولان هغه پل ته ورغلل چېرته چې ذاکر په 2008 کال کې برید کړی و او د والي په دفتر د 300 متره لرې نه ډزې کړې وې. نو د عمر جان په مرسته میر حمزه د پله په اوږدو کې جوابي برید وکړو، خو د پل په بل اړخ کې منان په خپله د طالبانو سره و. نو میر حمزه د منان سره په راډیو په تماس کې شو او هغه ته وویل زه رئیس میر حمزه یم، زما په دې هیڅ پروا نشته که زه شهید شم او یا ونیول شم. په جواب کې منان د میر حمزه سړي اووه ځله د ډزو لاندې راوستل. میر حمزه د امریکا سلاکارانو ته زنګ وواهه او له هغوی سره د 2 ډرون بریدونو لپاره خواست وکړو او امیر حمزه هغوی سره ژمنه وکړه چې هغه به د طالبانو د وروستي برید پورې مقابله وکړي. خو د جنگ په جریان کې میر حمزه په خپه په یو ګولۍ ولګېد او هغه له سیمې څخه وویستل شو. په اصل کې هغه او عمر جان د لښکرګاه د ځغرولو لپاره کافي وخت اخیستی و. 300 د کمانډو ځواکونو ښار پیاوړی کړو. جنرال نیکلسن او د دفاع وزیر عبدالله حبیبي لښکرګاه ته د دفاع د پیاوړتیا لپاره څو ځله سفر وکړو. اشرف غني جنرال فقیر له دندې ګوښه کړو. د قول اردو نوی قمندان جنرال ولی محمد احمدزی یو کمانډو او د خپل پخواني قمندان څخه 10 کاله کوچنی و. هغه د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو له اړخه 14 کاله روزنه هم درلودله. په رسېدو سره سم هغه په دښته کې خپل مرکزي دفتر پرېښود او سمدلاسه لښکرګاه ته الوتنه وکړه. هلته هغه د طالبانو پر ضد په جوابي برید کې د 100 سرتیرو مشري وکړه چې بالاخره منان د هلمند د سیند له لویدیځې غاړې څخه لرې کړو. جنرال ولی محمد احمدزی بیا په لښکرګاه کې ځان ځای پر ځای کړو او جګړه پیل کړه. شاوخوا 100 امریکایي د ځانګړو عملیاتو ځواکونو او سلاکارانو په ښار کې خپل مرکز جوړ کړو. د جګړې په منځ کې عمر جان د خپل مشر ورور ګل مولا او د مارجې قومي مشر بازګل سره یو کاروان بدرګه کړو چې دې دواړو مشرانو په 2010 کال کې له مرین ځواکونو سره ډیره مرسته کړې وه. نو مولا منان ګل مولا په نښه کول غوښتل. د هغه یو ځانمرګي بریدګر په کاروان برید وکړو نو دې چاودنې ګل مولا وواجه. عمر جان ډیر زیات خفه شو. د هغه سړي له 600 څخه تر 300 پورې نیمایي شوي وو. اوس د هغه مشر ورور هم لاړو، یوازې یو ورور پاتې شو. جګړې د هغه کورنۍ ویجاړه کړه. هغه هیله له لاسه ورکړه. هغه په لښکرګاه کې په خپل انګړ کې په ماتم کې شاته شو او استعفا یې چمتو کړه. د 3 کلونو ماتې د حکومت غوره قمندانان له منځه وړي وو. نیکلسن هغه ښارونه خو وچغرول، خو د ترینکور ښار، د فراه ښار، د کندوز ښار او د لښکرګاه ښار د طالبانو له اړخه محاصر پاتې شول. پوځ او پولیس دومره کمزوري وو چې هغوی طالبان له شاوخوا کلیوالو سیمو څخه ونه ویستل شول. په 2015 او 2014 کلونو کې د حکومت تلفات له 40,000 پولیسو او سرتیرو څخه ډیر وو. پولیسو او اردو دومره زیان لیدلی وو او دومره بېروحیه شوي وو چې یوازې یو څو واحدونه ټینګ ساتلي وو. خو د هغه واحدونو په ټینګولو کې د پولیسو او سرتیرو زړورتیا ډیره کمه وه، ځکه چې د هغې واحدونو دفاع په کمانډو او د امریکا په هوایي بریدونو پورې تړلې وه. البته د طالبانو تلفات نامعلوم دي، خو حکومت د طالبانو تلفات 2 یا 3 ځله زیات ښودلي وو، خو بیا هم په حقیقت کې یقینا د 40,000 څخه کم وو. طالبان له 2009 کال راهیسې په خپل قوي دریځ کې وو. دوی د افغانستان د 14 ولایتونو څخه لږ تر لږه 14 ولایتونو کې په کلیوالو سیمو کې لویه برخه درلودله. نو له دې له امله دوی د استخدام لپاره په سلګونو زره نورو ځوانانو ته هم لاسرسی درلوده. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.